بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم دوستانو د یو نوي کورس سره بیا هم ستاسو په چوپړ کې یم او د لوی چښتن څخه دعا کوم چې د کوم مقصد لپاره چې ستاسو دغه کورس تعقیبوئ او تر پایه موږ سره ملتیا کوئ هغه مقصد ستاسو ترلاسه کړئ. د دغه کورس موضوع چې ده هغه querying data with Transact SQL ده. که په لنډه توګه ووایم چې دغه کورس موضوع چې ده یوازې کومه ډیټا چې په ډیټابیسز کې موجوده وي هغوی سره موږ څنګه پلی کولی شو، هغوی سره موږ څنګه لوبه کولی شو، هغه موږ څنګه رااخیستلی شو، هغې ته موږ څه ډول تغییرات ورکولی شو او موږ یې څه ډول په مختلف بڼو یا شکلونو کې هغه کېښودلی شو یا یو چاته ورکولی شو. د دې کورس مقصدونه چې دي، یعنی کله چې دغه کورس څوک په بریا سره بشپړ کړي او تر پایه ملتیا موږ سره وکړي، هغه به د SQL سرور بیسیک آرکیټیکچر او کنسپټ چې ده هغې باندې به پوه شي. په دې به هم پوه شي چې د ټرانزیکټ SQL او د کمپیوټر د نورو ژبو ترمنځ څه ډول توپیر او ورته والی موجود ده. سلیکټ کویریز به هم زده کړي او دا به هم زده کړي چې د یو څخه زیات ټیبلونو څخه ډیټا راواخلي او هغه خپلو کې سره جوین کړي. د ډیټا د سورټ او فلټر په هکله به هم زده کړه وکړي. په دې به هم پوه شي چې ډیټا ټایپ څه شی ده او په SQL سرور کې د ډیټا ټایپس څو ډولونه دي. په دې به هم پوه شي چې کومه ډیټا چې په موجوده ډیټابیس کې موجوده ده هغې ته څه ډول تغییر ورکړي، هغې کې څه ډول تغییرات راولي، یعنی موډیفای کړي یا یې اپډیټ کړي. بلټ ان فنکشن به هم وکاروي او زده به کړي چې هغوی څخه موږ څنګه ګټه پورته کولی شو. دا به هم په دې به هم پوه شي چې ډیټا څه ډول ګروپ کیږي او اګریګیټ کیږي. سب کویریز څه شی ده او څنګه کاریږي، دا به هم د دې کورس بشپړېدو څخه وروسته زده کړي. ټیبل ایکسپریشن، سیټ اپریټرز، وینډوز رینکینګ، آفسیټ اینډ اګریګیټ فنکشن کارول به هم زده کړي. پیوټینګ او ان پیوټینګ او ګروپ سیټ کارول، هغوی نافذول، هغوی عملي کول به هم زده کړي. دا به هم زده کړي چې سټور پروسیجر څه ډول کاریږي، هغې څخه څه ډول ګټه اخیستل کیږي یا ایگزیکیوټ کیږي. پروګرام وذ TSQL په هکله به هم زده کړه وکړي. که چیرې د دې احتمال وي چې زموږ موجوده TSQL سکریپټ کې شاید یو ستونزه رامنځته شي، که چیرې ستونزه په دغه صورت کې موږ څنګه کولی شو چې هغه ستونزه موږ اداره کړو او هغه په یو باعزته او له لارې هغې څخه موږ راوځو. دا به هم د دې کورس یوه برخه وي. په پای کې به دا هم زده کړي چې ټرانزیکشن څه شی ده، څه ډول عملي کیږي او په کومو ځایو کې باید ترې ګټه واخیستل شي. دوستانو، د دې کورس مقصد یوازې چې کومه ډیټا په ډیټابیسز کې موجوده ده هغوی سره لوبې کول دي. او د دې کورس مقصد دا نه ده چې موږ ډیټابیس زده کړو چې ډیټابیس څه شی ده او څنګه جوړیږي، ټیبلونه او د هغوی ویوز او سټور پروسیجرز او ټریګرز او یعنی د ډیټابیس او ډیټابیس آبجیکټ په هکله موږ په دې کورس کې هیڅ ډول زده کړه نه کوو. د دې کورس مقصد یوازې د موجوده ډیټا سره لوبه کول، هغې سره پلی کول، هغه په مختلف شکلونو کې پریزنټ کول او یو چاته وړاندې کول دي. دوستانو، تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.